رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخر زمانه اسلام به د خلقو په دې ژبه وي او د مرۍ نه بیا ښکته نه وي. نن همغه وخت دی په ژبه د هر سړي اسلام دی، د مرۍ نه ښکته نه شي. یونیورسټۍ کې مې تقریر کولی، یو هلک راپاڅېده ما ته ویل چې جي د اسلام سهله غوندې معنا وکړه، سهله غوندې. ما ورته ویل اسانه معنا د اسلام دا ده چې مې مله خدای په تا باندې پیدا کړه، چې مې مله خدای په تا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه. دا یې اسانه معنا ده چې مې مله خدای په تا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه. اوس د ستا رضا وفا کړې که جفا کړې، ما د ستا جفا قبوله په وفا کړه. دا یې اسانه ده. مونږ چې څومره اسلام وشرمولو او څومره رسوا کړو، په خدای قسم دومره پیرنګیانو نه وشرمو. د انجل او د سکھ په زمانه کې او د پیرنګي په زمانه کې تاسو په دې ملک اسلام کتلی او چې څنګه او چې څه وخت اسلام تاسو ته په لاس کې راغی، اوس هم ورته ګورئ چې اسلام څنګه. نو مونږ اسلام شرم، مونږ کې اسلام نشته. اصلي دین چې دی هغه عزیزانو بالکل ختم شو. غیر دین نه مونږ دین جوړ کړی. تاسو ووایئ چې یو مونږ چې څوک په قصد قضا کړي، یو مونږ. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی چې فقط کفره، کافر شو، یو مونږ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی چې کافر نه دی خو یفضي الی الکفر، کفر ته نږدې شو، یو مونږ. تاسو راګورئ په غیر دین مونږ داسې مصروف یو چې منځونه در منځونه رانه قضا شي. قرآن ویلی دی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، منځ کوئ او د مشرکانو نه مه کېږئ، ښه ورځ به نه ګورئ. اوس در باندې بله بلا نازله ده ریفرنډم.